تا چې ګذار د تبرګي په وکو واه تا چې ګذار د تبرګي په وکو ظالم زړه اوس لرګی خنو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو لامرین. زه یو ځل بیا شعر و شاعرۍ پروګرام کې ته حاضر یم. نن د خپل یو ملګري نه چې موږ سره په دا کروم اسټون کې کورم کوي شکیل احمد نه به شعرونه اورو. ډېره ښکلی اظهار یې لیکلی دی. بس شکیل بھائی لاندې تر په څو کې کې د شعر ته ډالۍ کړه. السلام علیکم. زما نوم شکیل احمد دی. زه د کورم ایجنسۍ سره تعلق لرم. ما خو لیک لوست مې نه دی کړی، خو بس هسې خدای پاک یو سوچ راکړی، یو سوچ کې مې شعر لیکلی چې سیخ په کاپ یا ردیف دا پاتې نشته، خو بس سوچ دی ډالۍ به یې کړو. اسلام دښمن نه مسلمان جوړوي، اسلام دښمن نه مسلمان جوړوي، تا مسلمان ځان له دښمن جوړ کړو. اسلام هغه اسلام دی تا ځان له کوم نوی کتاب جوړ کړو. ته وایې چې مونږ خو جهاد کوو اسلام به ګټو، ته وایې چې مونږ خو جهاد کوو اسلام به ګټو، مندر دې پرېښوده جماعت نه دی میدان جوړ کړو. اسلام هغه اسلام دی تا ځان له کوم نوی کتاب جوړ کړو. سردار وایي چې مکتب ته ځئ تعلیم حاصل کوئ، سردار وایي چې مکتب ته ځئ تعلیم حاصل کوئ، تا خو مکتب نه قبرستان جوړ کړو. اسلام هغه اسلام دی تا ځان له کوم نوی کتاب جوړ کړو. هغه خوشحال سپرلی ماشومان، هغه خوشحال سپرلی ماشومان، په هر یو کور کې د خزان جوړ کړو. اسلام هغه اسلام دی تا ځان له کوم نوی کتاب جوړ کړو. وسلام. ستا ښه ده وروره، خو لاندې تر دې کتونکو سره وکړه چې لاندې ډېر مختصر وکړه، بیا هغه بعد شعر پټلی. ارشد سادی کلي سره تعلق لرم او دلته کالج کې سبق وایم، د ګورنمنټ ډیګري کالج کې. نو للمدین صاحب زه به درته ضمیر خان ضمیر والا څو شعرونه ووایم. وایي چې ښکلې نه ده آینې لځي، چې ښکلې نه ده آینې لځي نو څه لځي، زړه زما سینې نه ستا کوڅې لځي نو څه لځي. مړی کې په خپله د تپوسې تې څوک نه وي بیا، مړی کې په خپله د تپوسې تې څوک نه وي بیا، دا سړی بیا سحر جنازې لځي نو څه لځي. وایي نه کېږي داجي د زوی تعلیم دې داسې نه کېږي، نه کېږي داجي د زوی تعلیم دې داسې نه کېږي، دا خو کالجونو له نشې لځي. یو ځل بیا مهرباني. وایي نه کېږي داجي د زوی تعلیم دې داسې نه کېږي، دا خو کالجونو له نشې لځي. وایي پلار یې مور ته ووایه په دا کشره لور شکي اما، پلار یې مور ته ووایه په دا کشره لور شکي اما، دا چې ضمیر ویني دروازې لځي نو څه لځي. یو ځل بیا. وایي پلار یې مور ته ووایه په دا کشره لور شکي اما، دا چې ضمیر ویني دروازې لځي نو څه لځي. یو بل شعر به ورته بل ووایم، ضمیر خو نه دی، خو به وایم. وایي دنیا ټوله مطلبي دی خیال کوه، او یاره ښکلې دې ځواني دی خیال کوه، هسې نه چې په خبرو دې څوک خطا کي، هسې نه چې په خبرو دې څوک خطا کي، نن هر سړی یو مدري دی. ډېر ښه. بس لالمدین صاحب دا و زمونږ شعرونه، تا سره مونږ شعر کړی. ډېره مهرباني. حسین بھائی ته به یو شعر ورته ووایه که نه. تا چې ګذار د تبرګي په وکو تا چې ګذار د تبرګي په وکو ظالم زړه اوس لرګی خنو. ارشد وایي जी के दमन का तुमको कतो से दमंग वीडियो पहले जब पे यूट्यूब की कसे दमंग दे यूट्यूब चैनल द क्रमाइन सब्सक्राइब करना दवा ब्या या बात की दबाव को लेकिन क्या निशान कच्चे ता पे फेसबुक के कसे पहले जब सन हमने फेसबुक पे जमने से लाइक है दस खैरसा खैरसा शायरों ने पर दस मजाहिया खाकोरी पर दस नूर खा चिमको मजे की टूवर विचर से कार चोयो आ वीडियो को एक पर दमंग पे से लाइक है दूसरा खबर होता वर्क इजाजत दलो इला फमान। अस्सलाम वालेकुम।